ملت ته د افغانستان د اتلنوي رم کلیزې د ازادۍ مبارکي ډالۍ کوم. الله تعالی دې وکړي چې افغانان لکه څنګه چې په دغه موضوع باندې ټول سره راټول شوي اکثره ولایتونو نه چې زه ګورم د ځوانانو دغه مینه ګورم او بالخصوص د رئیس جمهور تشویق چې هر ولایت ته دا هدایت شوی ده چې دا کال به ښه په وحدت او یووالي سره لمانځي، نو دا د خوشحالۍ ځای ده. د ما هیله توقع له ټولو افغانانو نه دا ده چې دغه ورځ کې دوی جنګ جګړه سیاسي مشکلات دا هر څه په ځای پرېږدي او دښمن ته وښیي، هغه دښمن ته چې هغه د افغان د خاورې دښمن ده، هغه د افغانستان د فرهنګ دښمن ده، هغه د افغانستان د آبادۍ او د خوشحالۍ دښمن ده. ټول یو موټی یو لاس تر څو پورې موږ نشو کولی چې خپل وطن بیرته بیا آباد کړو او هغه د نیکونو تاریخ چې موږ ته پاتې ده هغه ځلانده وساتو.